او په خیر راغلی دومره ورو د یو بل نه زورورو څه حالات روان دي چا ګټلې ده او چا بایللې ده او څنګه راغلي یې داسې خړینګ او داسې خوچه خړیت په خړیت ناستې چې دا ولې یاره ټرمپ بابا زه راغلی یم که نه چې خپل مشکل حل کړمه په خبرو باندې که چېرته دا مودي صلح کول غواړي که نه نو موږ هم تیار یو چې صلح وکړو په جنګ کې فایده نشته د ټرمپ بابا نو غواړم چې صلح وکړمه صلح نه پام کوه شهباز شریفه چې دا غلطي ونه کړې خپل مشکل چې دی که نه د خبرو د لارې نه د جنګ د لارې حل کوي په خبرو باندې هېڅ هم نه کېږي دا څو کاله کېږي ستاسو خبرې موږ اورو او چا خبره ورسره بیخي معلومېږي نه نو جنګ وکړئ خپل مشکل د جنګ د لارې حل کړئ صحیح ده که نه که څنګه مودي راغلی بچی د ګاندي یاره ډرمه زه ورته همدا وایم چې جنګ به وکړو په جنګ کې مزې دي په جنګ کې نخرې دي په جنګ کې حملې دي خو دا نه پوهېږي دا شهباز شریف دا د په سټ باندې چینجن شي دا وایي نه زه چا خبره امن غواړم او صلح غواړم او نه کومه دا جنګونه نو په دې خاطر به زه هم راغلم بلکې زه جنګ کوم او خبرو ته تیار نه یم ها یاره ډرم بابا دې ته ووایه که نه خیر د مودي خبره واوره که نه یاره موږ چې دی که نه بس امن غواړو جنګونه منګونه خوند نه کوي په جنګونو کې فایده نشته دی ډرم لالا موږ د جنګ نه ستړي شوي یو دې ته ووایه چې موږ جنګ نه کوو ها داسې 50 کاله خو دې جنګ کړی دی چې د جنګ نه ستړی شولې ظالمه د خدای اوسه پورې خو 78 ګنټې مې دي پوره شوي که نه په خېټه پرې ګنجې شي بې غیرته مخلوقه جنګ وکړئ جنګ د خیر سره د جنګ د لارې خپل مشکل حل کړي بار درته وایم او که نه شهید به شي شهید یاره پر زړه مې ساډوبې راغی مه کوئ ظالمانو مه کوئ پر زړه مې ساډوبې راغی خیر دی که نه جنګ مه کوئ په جنګ کې فایده تاسو ماته وښایي ظالمه د خدای موږ جنګ نه کوو موږ د جنګ خلک نه یو که نه ستړي د جنګ نه نور ستړي ته چل دی که نه چې په 40 ګنټو کې هر څه ووتل زور مو ووتل جذبه مو ووتل غیر دی موږ جنګ نه کوو موږ سره اور بند وکړئ او موږ سره صلح امن وکړئ ګوره شهباز شریفه د افغانانو نه زده که 50 کاله جنګ وکړو د 50 ملکونو سره ها دی چل دی وګوره اوس څومره ښایسته زندګي لري بل ورځ مو ورته زنګ والی مې زما وسلې مسلې راوړئ وایي راشه دغه واخله نو هغې ویل بیا جنګ ته راشه که نه یا شهباز شریف څومره ارام ژوند لري د خیره سره ګوره وطن یې په بره روان دی جوړېږي ظالمه د خدای د بدو سترګو دې ساتي هغه وطن نو تاسو هم دغسې جنګونه وکئ د دې هندوانو نه ځان خلاص کئ رښتیا وایي شهباز شریف روکې میدان ته راوتانګه پته به مو لګېږي یا به یې ته ګټې یا به یې زه ګټم په خبرو باندې هېڅ هم نه کېږي په جنګ باندې میدانونه خلک ګټي په خبرو باندې خلک میدانونه نه ګټي او داسې چل دی که نه چې افغانان هم درته انتظار دي بنګالیان هم درته انتظار دي انګریزان هم درته انتظار دي عربان هم درته انتظار دي ایرانیان هم درته انتظار دي بلوچان هم درته انتظار دي او هندوان هم درته انتظار دي چې د خیر سره جنګ وکړئ جنګ تاسو خو ډېرې غرتې ویشتي چې پته مو په میدان ولګي که نه شهباز شریفه بس ما ته پته ولګي ته زموږ د اخره خاتمه راغلې ده ظالمه د خدای کاروبار زموږ په ملک کې نشته روپۍ زموږ په ملک کې نشته دی او جنګونه پرې د پاسه راغلل هر خواته چې ګورې بس خلک زموږ اور ته چې دی که نه زموږ جنګ ته اور وایه چې ټیري ورته وربلې او تیل پېشېندي خو زه وایي چې راغلې ده نو ځان ترې نه خلاصېدل هم نه دي په کار نو راځه مودي میدان ته راځه پته به مو په میدان لګي باقي خبره ده چې پروګرام د ورګه یم